قدرمندو زمونږ ستاسو دا دین دا اسلام دا مفکوره دا ایډیالوژي مشترک ده که نه؟ او دا روحاني استاد چې تاسې یاست چې 300 استادان یاست دلته، نو دا 300 کورنۍ تاسو کفیلان یې. 20,000 شاګردان د 20,000 د کورونو نه دوی راغلی دا نوجوانان. که تاسو د دغه محصلینو ذهن سازي وکړه، خپل اسلامی تاریخ نه دوی خبر شو، خپل اقدارو باندې دوی عبور حاصل کړه، د دغه شاګردانو فکر جوړول ذهن سازي کول هغه ستاسې مسؤلیت جوړیږي چې دا یو با استعداد انجینر وي، دا به په علم په قرآن به هم باید سمبال وي، دا چې با استعداد سپیشلیست متخصص ډاکټر وي دا باید په قرآن او سنت باندې هم سمبال وي، د دین اصول باندې هم سمبال وي، دی تخصص په زراعاتو لري، په کیمیا لري، باید دی متخصص په علوم دینیه او په اصول باندې هم ولري. مونږ زمونږ ملت زمونږ هیواد داسې قدرون ته ضرورت لري، زمونږ هیوادوال داسې قدرون ته ضرورت نه لري چې مصرف به د دې هیواد کیږي، تعلیم به دلته کیږي او بیا به هیواد به پریږدي ځي بل ځای کې، نو هغه د هغې ټول چې کم سرمایه یې هغلته مصرف کړي. نه انشاءالله تعالی په شریکه باندې د اسلامي نظام ذمہداري دا ده چې ستاسو ټول سهولیات او اسباب برابر کړي. قرآن کوي راته امر پونی کوي تل نه له بدیو تل نه له بدیو تل واړې زندگی زمون د کالا خوښیو تل نه له بدیو تل نه له بدیو تل امر په تکرار کړي پاک غنی اکبر امر په تکرار کړي پاک غنی